د لویو بخونکو څښتن تعالی په سپېڅلې نامه السلام علیکم ستړي مشئ. نن دوشنبه د لړم یا عقرب میاشتې 23مه چې د نومبر له 14مې نیټې سره برابره ده. ستاسو پام را اړوم د باختر لنډې خبرې ټولګې ته. افغانستان د ترکیې په استانبول ښار کې وروستۍ چاودنه وغندله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې په استانبول ښار کې وروستۍ چاودنه چې له کبله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وغندله. یاد وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان اسلامي امارت دغه چاودنه غندي او د ترکیې هیواد له حکومت او خلکو سره خپل د خواخوږۍ مراتب شریکوي. د ترکیې د استانبول ښار پرون د یوې درنې چاودنې شاهد و چې له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې د دغه چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د تاریخ، ابیدات او فرهنګي میراثونو خوندیتوب د اسلامي امارت لومړیتوب دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا د کونړ د اطلاعات او فرهنګ له رئیس مولوي نجیب الله حنیف سره په خپل کاري دفتر کې د لیدنې پر مهال ویلي چې د تاریخ، ابیدات او فرهنګي میراثونو خوندیتوب د اسلامي امارت لومړیتوب دی. هغه د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس ته لازمي سپارښتنې کړې او د ستونزو د حل ډاډ یې ورکړی دی. د 200 الفاروق قلي اردو په روزنیز مرکز کې د جنگي تکتیکونو ژمنۍ روزنه او زده کړو لړۍ نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل شوه. په دغه روزنیز پړاو کې د پوځ 1500 غړو برخه اخیستې او 3 میاشتې به دوام وکړي. په یاد 200 الفاروق قلي اردو کې له تیر یو کال راهیسې دا د پوځي او تکتیکي زده کړو درېیمه دوره ده چې تر دې دمه پکې شاوخوا 2000 کسان روزل شوي دي. په غزني، نیمروز، ننګرهار او میدان وردګو کې له زرګونو اړمنو کورنیو همداراز هلمند کې له سلګونه بزګرانو سره مرسته وشوه. په غزني، نیمروز، ننګرهار او میدان وردګو ولایتونو کې د بیلابیلو مرستندویو موسسو له لوري له 6240 اړمنو کورنیو او هلمند کې له 82 بزګرانو سره مرسته وشوه. د افغانستان بانک د روان کال د لړم میاشتې په 24مه نیټه د سه شنبې ورځ 14 میلیونه ډالر د لیلام په ډول پلوري. د افغانستان د مهاجرینو چارو وزیر د پاکستان سفیر سره د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي خلیل الرحمن حقانی په افغانستان کې د پاکستان له سفیر عبدالرحمن نظامي سره په کتنه کې د افغان مهاجرینو او مسافرو ستونزې شریکې کړې دي او ژر تر ژره یې د ستونزو د هواري او له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. هغه افغان مهاجرینو ته د ویزو د ورکړې، د پولې دواړو غاړو ته د هغوی کورنیو ته د تګ راتګ د مخنیوي، د بانکي حسابونو په جوړولو، د موټر چلونکو د جوازونو په صادرولو او د کورونو د جوړولو په برخه کې همکاري غوښتنه کړې ده. او همداراز یې په کمپنیو کې ورته د اړتیا وړ اسانتیاو برابرولو په پار هم ټینګار کړی دی. ښاغلي حقانی په یاده برخه کې ستونزې ایجادول د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خنډ او پیکتوب رامنځته کېدل بللي دي. همداراز د پاکستان سفیر یادې ستونزې اورېدلې او ژمنه یې کړې چې د حل او فصل په موخه به یې اسلام آباد کې له مسؤلو چارواکو سره شریکې کړي. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د کبانو تولید 40 سلنه زیات شوی دی. په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې 1250 حوضونه یا ډنډونه موجود دي. په پکتیا او غور کې ګڼ شمېر مهمات ونیول شول. د پکتیا او غور ولایتونو امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه ولایتونو کې ګڼ شمېر مهمات نیولي دي. د پکتیا امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ځاځیاریب ولسوالۍ کې 14 پایره د توغندي، 815 پایره د پیکا، 190 پایره د کلکوپ، 240 پایره د انګریزي توپکولۍ، 2 پایې مخابرې، 1 دوربین او 1 برچه نیول شوې ده. په ورته وخت کې د غور د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالرحمن بدري د باختر اژانس خبریال ته ویلي چې د دغه ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې یو تن له 1 میل توپانچې، 3 جوړې پوځي دریشۍ او یو شمېر نورو مهماتو سره یو ځای نیول شوی دی. بغلان کې په ترافیکي پیښو کې 10 تنه ټپیان شوي دي. د بغلان په دوشیا او مرکز پلوخمري کې په 2 ترافیکي پیښو کې د 2 ښځو په ګډون 10 تنه ټپیان شوي دي.